ګری سوال کړل دا سوال د حیا خلاف هم دی، لیکن په دې حواله سره ډیر خلک زمونږ په معاشره کې مبتلا دي په دې عذاب او دغه په وجه باندې هغه خپل چې کوم کوروال دی خپل خزا داغي ژوندۍ په عذاب کې اچولي. دا ملګری سوال دا کې چې زما خپل په خزا باندې شک دی، یعنی شک په څه وجه باندې دی دوی چې کله د واده اولنې شپه وه په هغه شپه باندې د زنانه وینه نه خارج شوي د همبستري نه پس، نو دی اوس دا خبره کوي چې زما خپل په ښځه باندې شک جوړ شوی دی او بار بار هغې ته زه ما قرآن ول ورکوم، هغه په قرآن باندې لاس کې خو چې ما بدکاري نه ده کړې زنا مې نه دی کړی، لیکن د هغې نه باوجود دی وایي چې بھائی ما خپل ښځې له قرآن هم ورکړلی هغې قرآن باندې هم لاس ایښی دی. دا ملګری اوس دا و چې اوس هم هغه شک هغه ګمان چې کوم دی هغه زما دماغ ونه نه ځي، اوس هم زه بار بار د ښځې نه تپوس کوم. نو دا ملګری دا و چې آیا واقعي داسې کېږي چې د واده په اوله شپه باندې د وینه خارج کېدل د همبستري نه پس دا ضروري دي، او د هغې نه علاوه دی چې ما خپل د ښځې له قرآن ورکړلی او طلاق مې ورکړلی، آیا که دې که چېرې غلطکاري کړي نو آیا دا طلاق واقع شو یا نه دی واقع شوی؟ یاد وساتئ د ټول نه مخکنۍ خبره خو دا ده چې په قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ان بعض الظن اسم، چې بعض ګمانونه څه دي هغه ګناه دی، هغه د ګناه کار دی په انسان باندې بیا په مسلمان باندې بیا خپل په ښځه باندې چې کوم ښځه او د خاوند رشته په آپس کې د اعتماد رشته وي په هغې کې که چېرې بدګماني پیدا شي شک پیدا شي نو یاد وساتئ دا رشته بیا مخکې نشي چلیدی. ټول مخکنۍ خبره خو دا ده چې د دې مسلې تپوس کوي چې په اولنۍ شپه باندې د زنانه وینه خارج کېدل ضروري دي یا نه دي. نو یاد وساتئ زنانه چې کومې زنانه واده نه کړی نو هغې ته باکره ویلی کېږي، باکره یعنی د هغې چې کوم پرده بکارت یې نه زایل شوی په دغې وجه باندې هغې ته باکره ویلی کېږي. دا پرده بکارت چې کوم دی د دې څه ضروري نه ده چې دا د بدکارۍ سره زایل کېږي. ډېر خلک داسې دي چې هغه په دې حوالې سره په شک کې مبتلا چې دا پرده بکارت چې کوم دی هغه دا صرف د بدکارۍ په وجه باندې زایل کېږي. نو یاد وساتئ په ذهن کې دا خبره کېدی چې دې مختلف وجوهات هم کېدی شي، یعنی مثال طور پر زنانه اکثر د بوج کار کوي کلو کې نو د هغې سره هم دا زایل کېږي. د هغې نه علاوه دا پرده بکارت د بیماری سره زایل کېږي، دا پرده بکار د ټوپ وهلو سره ضایع کېږي زایل کېږي. نو دا څه ضروري نه ده چې دا به د بدکارۍ سره زایل کېږي. دویمه خبره دا ده چې په اولنۍ شپه باندې وینه خارج کېدل دا څه ضروري نه دي. تاسو ته ما مخکې خبره بیان کړه چې دا څه ضروري نه ده چې دا وینه خارج کېدل بالکل ضروري دي. بهرحال ستاسو نکاح وشو، د نکاح نه پس ستا زنانه ستا لپاره حلاله ده، د هغې نه بعد که دا زنانه بیا یو داسې حرکت کوي نو بیا ستا ته اختیار ده چې هغه ته لومبی سمجھاو کړي، لومبی چلو کې خپل کټ ته الګ کړي او د هغې سره نه سمیږي. د هغې نه پس دویم سټیپ بیا دا دی چې بیا هغې باندې بیا تاسو ګزارو کوئ لږ مار داړو کوئ، لیکن مار داړ داسې نه چې څنګه د جانورانو په شانتي په مخ باندې وهئ یا دغه شانتي څه زیوله مات کړئ، په داسې انداز کې چې هغې ته احساس وشي. د هغې نه پس که چېرې بیا هم نه دغه کېږي د هغه مشرانو راجمع کړي دغه وکړي چې بھائی دا حالت داسې دی دا ښځه نه سمجھاوېږي، نو که بیا هم دا نه سمېږي نو بیا پرېږدئ. ظاهره خبره ده د بیا آخري سټیپ چې کوم دی هغه بیا پرېښودی دي په صحیح طریقې سره چې کوم دی طلاق ول ورکړئ پرېږدئ. لیکن یو زنانه صحیح د هغې نه باوجود د شک په بنیاد باندې ته سره لږ هغې له قرآنونه ورکوي طلاقونه ورکوي نو ګوره یاد وساته دا شک دی بدګماني ده خپل په ښځه باندې. او په قرآن مجید کې الله رب العزت واضح فرمایي چې ګمان چې کوم دی دا ګناه دی او په اسلام کې په چا باندې بدګماني کول او بیا خپل په ښځه باندې بدګماني کول دا یو داسې عمل دی چې یو خو د ګناه عمل دی، حرام عمل دی. د هغې نه بعد دویمه خبره دا ده چې تا خپله زندګي بربادۍ کې اچول ته په خپله یو نفسیاتي مریض یې چې ستا تر شک او د ګمان چې کوم دی بیماري لګېدله، لیکن د هغې سره سره ته رالګي هغه خپله ښځه چې کوم ده هغه هم په ټینشن کې اچوي، هغه هم په دې بیمارۍ کې مبتلا کوي. نو بیا یاد وساته که چېرې دا زنانه که د دې سره ستا نکاح بالفرض ختم شي نو د هغې نه بعد که بلې سره هم وشي نو د هغې سره هم ترمیم نشي چلېدی. دا یو داسې بیماري ده. ډېر خلک داسې دي چې په دې عذاب کې مبتلا دی، د نفسیاتو په دې بیماري کې مبتلا دی، خپل په ښځو باندې شک کوي، خامخا به شک کوي. نو یاد وساتئ دا غوږونه کولاو کوي چې دا ستاسو بیماري ده، نفسیاتي بیماري ده. د دې شک د حقیقت سره څه قسم له تعلق نشته. چې تاسو په ځان باندې دا مسلط کړئ چې دا شک چې کوم د حقیقت یعنی دې زنانه د ښځې به دا کار کړی نو بیا یاد وساتئ ستاسو یو رشته نشي کامیابېدی او د دې اثر به ستا په ښځه باندې کېږي، ستاسو په آپس کې په کور کې هم کېږي، ستاسو په خاندان کې هم کېږي. د دې اثر بیا چې کوم روان ستاسو بچي دي ستاسو د دې شک او د دې جګړو د دې فساداتو هغه اثر به هغې بچو باندې هم کېږي، د هغه مستقبل باندې هم کېږي. نو نارینه له پکار چې هغه غټه سینه ساتي، نارینه څه داسې نه
چې هغه وړي کې سینه ساتي په وړ خبره باندې د خزو په شانتي جنگ جګړه کې او په وړ خبره باندې چې کوم دغه شک شوبه کې دا سینه د خپل په خزو باندې په نظر ساتي کې غلطي کې تاسو ته اندازه لګي نو هغه حواله سره ظاهر خبر ده الله دې خاون اختیار ورکړل چې د خپل د خزي نگران دی قسم الله لیکن دا هغه مطلب دا نه دی چې خامخاله لګي سګي چې دې ملګری او ډیر شي خلک ماته نورم په دې حواله سره میسج کې چې یار ما خپل خزه باندې شک دی اسمات شک جوړيږي چې دې به غلط کارونه کړی نو کوم مثال تور بالفرض کې انسان دې وادن مخې غلط کار کړي دا انسان نه پټه خبره ده الله ته ښکارا ده الله رب ستار العيوب دی الله رب په انسان باندې پردا چي داسې خو صبر نارینه دي چې غو د وادن مخې غلط کارونه کړي لیکن الله رب په پردا چولي اب بالفرض کدا سي کړي وي بالفرض نو الله رب په پردا چولي نو د هغه نه بعد د وادن پس بیا هغه زړې خبره یادول داغه په ذریعہ باندې خپل کور والا تنګول وګوره یاد وساتئ دا خپل ځان سره نه حساب کوي خپل کور بربادول خپل مستقبل بربادول کوم خلک خامخا خپل په خزو باندې شک کوي نو یاد وساتئ چې د خزې د خاون چې کوم واپس کې رشتہ ده د اعتماد رشتہ ده کچره په دې کې اعتماد ختم شي نو دا رشتہ بیا مخکې نشي چلے دی په دې کې یو ځل دراړ پیدا شو یو ځل شک پیدا شو بس د خزې په خاون باندې اعتماد ختم شو د خاون په خزې باندې بس دا همیشه لپاره دا بیا رشتہ چې کوم دی دا بیا کندمای دا بیا مخکې نشي چلے دی دا بیا خپل زید نشي رسیدي دا بیا پلاره کې چې کوم دی دا بیا رشتہ ماتيږي دا رشتہ یو داسې رشتہ ده چې دا د مرګ پورې دا رشتہ قائمول غواړي دا بیا نباول غواړي او کچري انسان داسي چې په داسي بیماری کې مبتلا نفسیاتو بیماری کې د شک بیماری کې مبتلا ډیر شي کسان د ماده سره چې درې دي سلو ودونه غړي هغه ناکام کیږي په هر واده کې ناکام کیږي وجه سي چې دغه شک بیماری کې مبتلا بهرحال امید کوم چې کم کسان په خپل خزو باندې شک خامخه اسی شک کې لګیا دي دا د قران مجیدوم نافرمانی ده د الله رب عزت نافرمانی ده د قران مخالفت ته په قران کې دي تا ګناه ویل شوی دي او په اسلام کې ناجایز او حرام عمل له د دې ځان مساتای دا ګناه کاروم دي او خپل جګم ژوندۍ دا هغه بربادول خپل د کور والا خپل د خاندان ژوندۍ بربادول په عذاب کې اچول دي امید کوم چې مسله به مو سمجھ کې راغلي الله رب عزت موږ تاسو له د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته